जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زم تاسو قربات محمد یوسف زی مینوالو څنګه چې تاسو ترلګي مونږ تاسو نمبر په نمبر باندې چې د کوم کونسلران دی غي سره مونږ دا راغلی جی زیدی کلی ته په زیده کلی کې را سره د مسلم لیگ نوم صدر چې کوم دی هغه سره ناشته او د دې نه علاوه چې کوم د زیل اوارد نمبر 1 چې کوم سیټ دی هغه یې ګټلې دی چیرمن یو له لومبرکی درکو دا راته وایي چې کوم الیکشن تاسو موجوده کوم الیکشن او هغه تاسو وګټو د دې حواله سره جی تاسو څه وایي؟ ډیره مننه د تاج خان او زمونږ ډیر معزز د بیټک ټي وي ټول ټیم تاسو ډیره مننه چې د الیکشن مخکې هم تاسو زمونږ د ټول کینډیډیټس موقف د خلکو تړوان دي کې خودو کې هیلپ کړو تاسو مدد کړو تاسو په وجه باندې زمونږ موقف خلکو ورېدل دي او تاسو بیا یو ځل ډیره مننه چې تاسو بیا را لې مونږ سره او زمونږ د خوشحالۍ کې مونږ سره شریک شوي الله دې تاسو له دې اجر درکړي او د الیکشن په حواله سره خو زه دا وایم چې زما فیصله د الیکشن لپاره چې وانه دا بیخي هنګامي وا او بیخي هغه مطلب دا چې تاسو لکه د مخې نه هیڅ قسم زما سره پروګرام یا سره پلان د الیکشن نو مونږه د پارټي یو غونډه وکړه او پای کې مشترکات او مونږه زمونږ یو ورور دی هغه باندې دوای خیر وکړي چې هغه مونږه الیکشن ته ودرو د خپل وارد نه خو هغه ورور په ما ډېر ګرانو هغه ما پسې راغی ما ته وی چې نه الیکشن زنو کوم دا وخت کې نو بس هنګامي تور بس بیا ما دې ته چې نو غاړه کې خدا اوزه د الیکشن می لړاو کړه الله په کرم خلکو را سره ډیر تعاون وکړو خپل رشتہ دارو خپل ورونو بایګانو خپل پارټای مشرانو ډیر زیات تعاون وکړو ما سره او خلکو اسی خبرې کوي زه اسی وام نه زه حقیقت وام چې ما سره الفاظ نشته زه لکه هغه رسمي خبرې نه کوم په حقیقت کې ما سره د شکریا الفاظ نشته چې زه د ټولو خپل رشتہ دارو خپل ملګرو یارانو دوستانو خصوصا خپل پارټای د ملګرو شکریا ادا کوم او یکمل ډیر زیات عزت راکو زما دی وارد او زما دی کلی ان شاء الله زه تاسو له باور در کوم مخکې نه خبرې خو د الیکشن نه مخکې وي او د کمپاین وي اوس خو الحمدلله الیکشن موږ وګټو او تاسو په وجه موږ وګټو تاسو په ووټو موږ وګټو زه اوس تاسو له باور در کوم چې تاسو وکاله هم په خپل فیصله باندې په دې زما باندې کوم اعتماد کړی دی په دې باندې کله هم تاسو خپل ایمان نه ان شاء الله هر وخت په تاسو ما خپل ځان سره ان شاء الله محسوسوي کا غرض وي کشپي الحمدلله ما چې کوم د نوکرای او د ډیوټي او امنډ تړي وي هغه ما پورا کړی دي اوس باقی ژوند ان شاء الله زما وقف ته خپل وارد لپاره او د خپل کلی لپاره همیشه به خپل ورونو بایګانو سره د غي په دوک درد او د غي په خوشحالو کې شریک یم ان شاء الله او باقی الیکشن تیر شو مختلف خلک ولاړو ټول زموږ ورونو بایګانو خصوصا که په هر وارد نو زمونږ د کلی او د پورا علاقې چې څومره کینډیډیټ پاس شوي دي که هغه د کونسلر په حیثیت دي که هغه د چیرمن په حیثیت دي هغه ټولو ته زه د بیټک ټي وي په وساتت سره د دې ځای نه مبارکي ورکوم ان شاء الله فردن به خلکو سره ملاقاتونه لمزو باقی په دې کمپاین کې که زمونږ نه داسې څه کوتاهي شوي زمونږ نه داسې څه کمزوري خبره شوي امید خدای چې مونږ کوشش کړی چې داسې هیڅ قسمه څه حرکت ونه شي کشرانو ته مونږ ویلو کوم یو خلک یو څوک دې کې به هیڅ قسم تور سپین هیڅ شی به نه وي مونږ به په یو ترتیب باندې ان شاء الله که څه فنډ راځي د ټولو ملګرو د ټولو خلکو په مشوره ان شاء الله ما چې څنګه ویلو هماغسې به کومه چې څه کارونه د تاسو د خپل وارد د خلکو په مشوره باندې به ان شاء الله او خپل د فند یوټیلایزیشن به د خپل علاقې د خلکو په کم زما د علاقې زما د دی وارد خلک ته ان شاء الله د هغې په مشوره به هر قدم دم او ان شاء الله به کله هم داسې نه محسوسوي چې زه چیرمن جوړ شم نو ګینې زه د خلکو ما خپل زما رهن سهن یا زما خلکو سره لهجه کې څه فرق راغی ان شاء الله همیشه به ما زما لهجه او زما به ان شاء الله همیشه دا غینه خوګل جنان سره د ټول خلک محسوسه ان شاء الله ډیره مننه جی راځم یو بلې پښتنې له دا راته وایي جی چې کوم الیکشن تاسو وګټو تاسو روز د چیرمنۍ عہده مراله نو په دې حق له تاسو د راتلونکي وخت لپاره څه سوچ لرئ د خپل علاقې لپاره تاسو چې کوم سوال کو دا خو کمپاین کې هم مختلف چا بسویل او چا بسویل موږ هم دا خبره همیشه کړې ده چې بنیادی کارونه دي انو زه به د خپل ټیم په مشوره ان شاء الله موږ کارونه شروع کوو خو زما چې کوم خپل سوچ ته نو بنیادی زما چې کوم بنیادی سوچ ته چې شروع هم د کوم نو کومه زمام چې زمونږه ټول ناول د صفای مسله ډیره خراب ده
زمونږ خلکو ډېرې ګیلې دي چې زمونږ نالی نه صفا کېږي، زمونږ د کورونو د مخې نه کچره نه اوچتېږي. نو زه به لومبنی اقدام به داسې کوم انشاءالله چې په څه صورت کې هم کله هم د چا د کور مخې ته کچره نه پرته، د چا نالی ډکه نه د چا نالی د ګن نه ډکه، کم از کم د یو کور نه اوبه راځي نالی ته هم چې کم از کم هغه ځي د هغې د کور مخې ته ولاړې نه د صفایۍ به ډېر خیال ساتو. انشاءالله کوشش به زما وي چې لارې کوڅې زموږ روډونه زموږ د علاقه صفا وي، چې خلک په یو صفا ماحول کې د کوره راوځي. نو مطلب دا دی چې د هغې غرض هغه ښه تېره شي او هغې چې دا احساس هر چا ته وي چې واقعي مونږ ما څنګه چې مخکې تاسو ته ویلو مونږ به کوشش کوو چې مونږ به هغه ماحول خلکو له ورکوو چې کوم د یو میونسپل کمیټۍ ماحول وي. زه د میونسپل کمیټي ده نو امید لرم زه انشاءالله د خپل با اختیاره ادارو به انشاءالله په تعاون باندې به مونږ د خپلو عوامو له یو ښکلی پرسکون یو صفا سوتره ماحول ورکوو. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. تاسو واورېدې د ساغر علي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. د دې نننۍ خپرونې سره تاسو نه تاسو کوربه غواړي اجازت د لوی الله په امان.